الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. دوی هغه کسون دي چې وایي بشک الله تعالی مشته حکم کړی دی چې مش به په هیڅ یو پیغمبر باندې ایمان رو نه وړي تر هغې پورې چې هغه مشته یوه داسې قرباني راوړي چې اور یې وخوري. ته ورته ووایه یقینا تاسې ته د ما نه مخکې رسولان ښکاره معجزې راوړې وې او هغه شی هم چې تاسې وایئ بیا ولې تاسې هغوی قتل کړل که چېرې تاسې رښتینې یئ. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. نو که دوی تو دروغجن وګڼې نو یقینا له تو نه مخکې هم رسولان دروغجن ګڼل شوي دي. هغوی ښکاره دلیلونه راوړي وي او ښکاره نقشې کتابونه او رڼا کوونکی کتاب یې راوړی. كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هر سال لرونکی د مرګ مزه څکونکی دی او یقینا همدا خبره ده چې تاسو ته به د قیامت په ورځ د تاسو ثوابونه پیره پیره درکړی شي. نو څوک چې د یور د جهنم نه لرې کړی شو او جنت ته داخل کړی شو نو یقینا هغه کامیاب شو او دنیایي ژوند یوازې د غولېدلې سامان دی.